ګرانو مینوالو السلام علیکم. د نصیب ناول 14مه برخه چمتو ده. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. کله چې ساحل له سلګۍ څخه رخصت واخیست سیده ننګرهار ته راغی. د جلال آباد په ښکلي ښار کې خپلې خور ته بوټان، دستکشې، کالي، نور اړین توکي هم ورته واخیستل تر څو ورته ډالۍ ورکړي، حیرانه کې خوشحاله کړي. ساحل خپل کور ته ورسېده. ګوري چې د دروازې مخې ته پلارجانې ولاړ دی. روغبړ یې ورسره وکړ. دننه لاړل. برقونه نه وو. ګرمي سم خوله لګوله. پلارجانې خوشحاله و چې زوی مې راغی. د یوې ورځې بېلتون سره پلار یې ډېر خفه و. ساحل به د خپل پلارجان ډېر قدر کوه. د خوښې خواړه به یې ورته راوړل. په خوړو کې ماهي به یې ډېر خوښ و. له ځان سره یې ورته راوړي وو. د زهرا برخه یې بېله کړه. نور دواړه سره کېناستل، نوشي جانې کړل. ساحل خپل بیګ ته لاس وغځاوه. ځان ته یې نږدې کړ. د هغه ځای پې یې کش کړ. اسماني رنګه یوه جوړه ښکلې جامې پکې ایښې. هغه یې د پلارجان لپاره اخیستې وو. غوښتل یې چې هغه حیرانه کړي. لومړی یې ورته وویل: پلارجانه راته ووایه ما سره په دې بیګ کې څه دي؟ پلار یې خندونی شو. ویلې نه پوهېږم زویه چې تا ماته څه راوړي. ښه نو یو څه خو راته ووایه. نه زویه نه پوهېږم. په همدغه شېبه زهرا له دیني مدرسې څخه هم راغله. د ساحل په لیدو یې شکر وکړل. ګل لالا ګل لالا ستړی مه شي. سیده ورغاړې وته. ساحل ډېر خوشحاله شو چې د خور په لاس یې قرآن کریم ولیده. زهرا وویل: ګل لالا ما ته دې څه راوړي ها؟ هغه وخندلې. بیا یې ویلې: ته صبر وکړه ګوډۍ، اوس د پلارجان ځواب واورو. وایه که نه پلارجانه تا ته مې څه راوړي؟ سمه ده زویه ناکامه شوم، ته ووایه راته. ښه سمه ده پلارجانه، ته خپلې سترګې پټې کړه. اوهو سمه ده دغه دی پټې مې کړل. ساحل جوړه له بیګ څخه وویستله او پلارجان ته یې وویل: اوس سترګې خلاصې کړه. هغه سترګې خلاصې کړې. جوړه یې ولیدله. له خوښۍ یې په کخ کخ وخندلې. ډاکټره بچې رب دې اجي کړه. اجي شي زویه اجي. مننه پلارجانه، موږ دواړه دې خدای اجیان کړي. زهرا وویل: اوس ما لپاره تا څه راوړي ها؟ ژر ووایه جنګ در سره کومه. اوهو ګوډۍ مې تش لاس راغلی یم، تا ته به مې څه راوړل؟ اوس ضروري ده چې ما سره جنګ وکړي. له قهره یوه سترګه ښکته بله پورته کړه. ویل: هو بلکل، هیڅ خبرې نه کوم، مدرسې ته هم نه ځم. هله پلارجانه دا خو خفه شوه. هو زویه. ای زما ګوډۍ ته هم سترګې پټې کړه. زهرا مسکانده شوه. د ساحل سترګې ځلېدل. زهرا ته معلومه شوه چې ګل لالا خو یو څه راوړي. یې کړل. سترګې پټې کړل. د ګوتو په قنجونو کې ورته ورو ورو کتلې. د مدرسې لپاره تور بوټان، تورې جرابې، ورسره دستانې او د سلګۍ لخوا لیږل شوې یوه بله جوړه تحفه هم وه. ټولې له بیګ څخه بیرون وایستل. د زهرا بې صبري زیاته شوه. سترګې خلاصې کړې. آه ګل لالا د الله جل جلاله ډېر شکر، تا خو ډېر شیان راوړي. ښه شو چې بوټان دې هم راوړل. ولې زهرا جانې خیرت خو و؟ همدغه شیانو ته که نه نن هم استاذه راته په غوسه وه. شکر چې تا پوره سیټ راته راوړې. ته څومره خوږ یې ګل لالا مې. ولې به یې نه راوړم خور جانې و زما خوږې. ته خو زما ګوډۍ یې، ته په ما ډېر څه حق لرې. ساحل هغه جوړه له تور پلاستیک څخه وویستله کوم چې سلګۍ د زهرا لپاره ورته ورکړې وه. واخله خور جانې
دا هم ټول ستا دي. زهرا پلاستیک خلاص کړ چې ګوري د کالو په منځ کې یوه کتابچه هم پرته ده. ساحل ته وویل ګل لالا دلته خو کتابچه هم ده. ساحل لاس ور وغځاوه. ویلې ورته ته راکه خورې. کتابچه یې خلاصه کړه. پکې د سلګۍ دوه قطعې عکسونه هم پراته وو. ژر یې پټ کړل. بله ورقه یې خلاصه کړه. پکې لیکلي وو ساحل جانا کله چې کور ته ورسېد یو ځل راته زنګ ووهه. غواړم د زهرا سره خبرې وکړم. ساحل موبایل ته لاس کړل. زهرا ته وویل وا خورې دغه جوړه د سلګۍ نومې یوه نجلۍ لیږلې ده. دغه نجلۍ د مورې ته مې زړه کې د هغه کتاب مینهواله ده. هغه غواړي تا سره خبرې وکړي. زه ورته زنګ وهم ته ورسره خبرې وکړه. سمه ده ګوډۍ؟ سمه ده ګل لاله خبرې به وکم. ساحل زنګ ووهه. سلګۍ ځواب ورکړ. سلام علیکم ساحل جانا. ساحل حیران شو. په لومړي ځل یې ورته سلام وکړ. وعلیکم سلام سلګۍ تاسې ښه یې؟ شکر دی ما ستا دوهم کتاب ولوسته. ډېر څه مې ترې زده کړه. ژوند کول مې ترې زده کړه. خپل نصیب او ستا نصیب مې پکې مقایسه کړ. زه څه خبره ومه چې ته د سیال نومې نجلۍ سره له 10 کالو راهیسې مینه ورسره لرې. هو سلګۍ دا ژوند دی او د نصیب لیکونکی خو الله تعالی دی. تا کتابچه کې لیکلي وو زهرا سره خبرې کوي. هو کنه غوښتل مې نو بیا واخله ورسره خبرې وکړه. السلام علیکم خورې. وعلیکم سلام زهرا جانې څنګه یې؟ شکر دی ته ښه یې؟ مننه کوم خورې ته ډېره بختوره چې د ساحل په څېر ورور لرې. اوهو هغه خو ده زما ګل لالا خو ډېر خوږ دی. په واقعیت سره چې ډېر خوږ دی. خورې دغه جوړه مې درته لیږلې. هیله ده قبول یې کړه. مننه کوم خور جانې دې ته څه حاجت و؟ ځان دې په عذاب کړی؟ نه زهرا جانې د څه په عذابتیا دا خو هیڅ نه دي. ته د ډېر څه لایقه یې. تا ساحل سره ډېره سخته تېره کړې. څه وکړو خورې ژوند دی سخته خو لري او تېرېږي به. هو زهرا جانې نور دې وخت نه نیسم. په ګل لالا دې ډېر پام کوه. مننه خورې او یوه ځانګړې مننه له ډالۍ څخه مو هم کوم. هیله کوم خور جانې وړیا نه ده. واخله ګل لالا سره مې خبرې وکړه. بلې سلګۍ اورم ډېر خوشحاله شومه چې د زهرا سره دې وغږبلم. پښتون دې ویاړم. تا نیکه او ښه مشوره راکړې وه. ډېر څه مې ستا له کتابونو زده کړل. بیا هم ډېره مننه کوم. هیله کوم سلګۍ هر څه ستا حق و. د سلګۍ سترګې ډک شو. په ژړغوني غږ کې وویل ساحل جانا د الله په امان. ساحل هم خوا بده شوه. په تت غږ کې وویل مننه سلګۍ لوی الله جل جلاله مو مل شه. ساحل خپل خور ته مسک شو. بیا یې پلار جان ته هم نری مسکا وکړه. زهرا ور باندې پوهه شوه. سر یې د څه په بڼه پورته کړ چې سیال در یاده شوه. ساحل د نه په بڼه سر وښوراوه چې نه ورو پاڅېده. نه غوښتل خور او پلار یې خبر شي. په خپل ژوند او د دې ترڅنګ د هیلې او سلګۍ په نصیبونو هم خواشینه شو. لاسونه یې اسمان ته لپه کړل. دغه دعا یې له خولې ووتله چې الله هر چاته د خپلې خوښې مینه ور نصیب کړه. ساحل بې پوښتنې د کلي په لور غلی شان روان شو.
ساحل ځکه کلي ته لاړ. هلته د شهیده مور ښخه شوې وي. د هغه عادت وي کله چې خواشینی شي لومړی مورجانې زیارت ته ورځي. ورسره خبرې کوي، ورسره خبرو کې ګیلې هم کوي. کله چې ساحل کلي ته ورسېده د عمومي سړک سره قبرستان وي. ساحل له موټره ښکته شو، سیده څنګ ته ورشي او د قبر سر ته کښېني، ورسره په خبرو شي. مور جانې نن ستا زوی ډېر ځورېږي، ته خو اورې که نه؟ ضروري اورې، ستا د زړه ټوټه چې یم. ته وګوره مورې، څوک چې زه غواړم هغه زما په نصیب کې نه ده، او څوک چې ما غواړي هغوی سره زمینه نه لرم. د الله تعالی کارونه دي که نه؟ ته اورې مور جانې، زه ویده کېدل غواړم، ته خپل زنګون راته راکړه. کېده دا زنګون دې راته، زه ورباندې سر ږدم. ای مور جانې واوره که نه، ما سره خبرې وکړه. په ژړا شو، داسې یې وژړلې لکه دننه چې د ده پښتۍ ماتې شوې وي. د سړک تر غاړې د سیال مشر ورور سمر خان را روان و. د هغه هم ورته پام شي، څنګ ته یې راځي، ورته داسې وایي: وا وروره پاسه، بس که مه ژاړه. ولې خفه کوې هغه؟ هغه شهیده شوې ښه ښځه ده، ته ولې په خپل ژړا هغه ازاروې ها؟ نه نه، ولې به ازار کړم، ولې به خفه کړم؟ خفه کېږي که نه؟ حوصله وکړه یاره، پاسه راځه چې ځو. سمه ده، درځه چې ځو. ساحل یې اوچت کړ او له ځان سره یې تر سړکه یوړه. ساحل بیا ترې پوښتنه وکړه: سمره، د سیال احوال راځي؟ هغه څنګه ده؟ سمر وویل: هو ساحله، پرون یې زوی بستر و، خپله هم ښه نه ده. سمره، د خاوند شمېره یې لرې؟ هو شته، را سره واخله. واخله. ساحل شمېره واخیسته، جب کې واچوله او مننه ترې وکړه. سمره، مننه کوم، که ستاسو اجازه وي زه بیرته ښار ته ځم. نه ساحله، دا څه کوې؟ یو ځل راشه دمه وکړه، شنې چای وڅښه، بیا به ځې که نه؟ نه نه، خیر اوسې، ډېره مننه کوم، اجازه راکړئ چې ځم. سمه ده ډاکټر صاحب، په خیر لاړ شئ. ساحل موټر کې کېناست، بیرته د ښار په لور روان شو. د سیال خاوند بختور نومېده، تازه یې له پېښوره کډه راوړې وه. ساحل د بغل جیب څخه موبایل وویست، بختور ته یې زنګ ووهه. هغه ځواب کړه: بله، السلام علیکم. وعلیکم سلام، ته بختور یې؟ هو، وبخئ، تاسو څوک یې؟ زه ساحل یم، ستاسو ماشوم ناروغه و، اوس هغه څنګه دی؟ مننه کوم، اوس ښه دی، خو یو څو ورځې نور هم په شفاخانه کې بستر دی. ښه، الله تعالی دې شفای کامله ور نصیب کړي. آمین ثم آمین. که تاسو نه خفه کېږئ، زما خور زهرا غواړي چې ستاسو میرمن سره خبرې وکړي. نه هیله کوم، زه څنګ ته ورځم، هلته نارینه هم نه پرېږدي، خو موبایل ورته سپارم، تاسو 15 دقیقې وروسته زنګ ووهئ. سمه ده، انشاءالله. سمه ده. 7 دقیقې وروسته زنګ یې وواهه.
بلې دا غږ څه ډېر خوږ او دروند و. د ساحل په غوږونو کې یو ځل بیا د هغو خوږو زمزمو څه بل ډول شور جوړ کړ کوم چې د دوی په ګډ ژوند کې کېده. د سیال غږ دومره خوږ و چې ساحل به یې دومره هوسا کړ لکه په ګلونو چې سپرلی راشي، لکه په پاڼو چې مزېداره شبنم پرېوځي. لنډه دا چې یو تږي انسان ته اوبه ورکړي، یو وږي انسان ته چې ډوډۍ ورکړي، لکه مجنون ته چې لیلا او لیلا ته چې مجنون ورکړي، لکه یو مسافر ته چې د ډېرو کلونو وروسته د کورنۍ دیدن ور نصیب کړي. هغې بیا غږ کړل، بلې. ساحل له خیاله ویښ شو. سیده یې ورته وویل، جان. سیال آه کړ. دا غږ له کومه شو؟ ډېره موده پس داسې غږ چې ما به ورته شکر کاوه. دا غږ خو د ساحل و. وا خدایه، ورته څه ووایم؟ ای د زړونو مالکه، څنګه وشو؟ ساحل بیا غږ کړل، جان اورې؟ په بنده ژبه یې هو هو کړل. ته ښه یې؟ ماشوم دې څنګه دی؟ هغه اوس ښه دی، لږ ښه دی. او ته څنګه یې؟ شکر، تر اوسه ژوندی یم، خو بې له تا نیمګړی یم. هغې وش کړل، بیا غلی شوه. ساحل بیا غږ وکړ، ای جان، ولې غلی شوې؟ په تونده لهجه یې وویل، له دې ژونده مرګ ښه دی. ولې جان، اوس هم غوسه یې؟ بس تېر شه، موبایل بندوم. دلته خبرې نشم کولی، هسې نه چې خاوند مې راشي. صبر صبر چې بند یې نه کړې. ته اوس هم غوسه یې؟ ته خو باید خوشحاله اوسې. هغه ورځ مې کله هېرېږي؟ ها، تا چې ویلي وو مخامخ نه یې چې یو څو وارونه د چاقو په سینه دې وکړم چې دا وینې دې وڅښمه. ما خو ځان وهلی و، تا سستي کړې وه. راغلی به وی، زما وینه به دې څښلي وی. سیال سلګو ونیوله، ژړا یې په ستوني زور واخیست. ساحل بیا هم خفه شو. ژر یې وویل، هیله کوم هیله کوم، مه ژاړه. د نصیب ناول 14مه برخه هم دومره وه چې بیا د 15مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. پاک الله مو مل شه.